ایران کې د افغانانو کورونو سوځول او پر افغان کډوالو تازه بندیزونه دا چې طالبانو څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې په یزد ښار کې یو لوړپوړي ایراني امنیتي چارواکي وویل چې د 11 کلن ایراني ځوان وژونکی بهرنی وګړی دی، قهرجنو خلکو په دغه ښار کې د افغان مهاجرینو پر کورونو بریدونه وکړل. افغانستان انټرنیشنل ته رسېدلي ویډیو کې هم لیدل کېږي چې د افغانانو یو شمېر کورونه سوځول شوي دي. د ایران د کرمانشاه د بهرني وګړو او کډوالو د چارو مشر حمزه سلیماني د کرمانشاه په ګډون د دغه هېواد 14 ولایتونو ته د افغان کډوالو د ننوتلو بندیز اعلان کړ. هغه رسنیو ته ویلي چې د روان کال پیل راهیسې څو ځله له کرمانشاه څخه افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته شړل شوي دي. ښاغلي سلیماني همدارا زیاته کړه چې د دې بهیر په ترڅ کې زیات شمېر افغان کارګران او همدارنګه کسان چې دوی په کار ګمارل نیولي دي. په هغو ولایتونو کې چې د افغانانو په اوسېدو بشپړ بندیز لګېدلی ختیځ آذربایجان، لویدیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال، بختاری، کهگیلویه، بویر احمد، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان او هرمزگان شامل دي. همدارنګه هغه ولایتونه چې په ځینو برخو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز دی: اصفهان، بوشهر، سویلی خراسان، رضوي خراسان، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان مرکزی او یزد شامل دي. ښاغلي سلیماني زیاته کړه چې له کرمانشاه څخه د افغان کډوالو د پیژندنې، نیولو او شړلو لړۍ دوام لري او د دغه ولایت له پولیسو یې وغوښتل چې په جدي توګه خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ښاغلي سلیماني همداراز له خپلو خلکو وغوښتل چې که افغان کډوال په کروندو، بڼونو، ساختماني ورکشاپونو او داسې نورو ځایونو کې په کار کولو ګوري نو له پولیسو او ښاروالۍ سره اړیکه ونیسئ. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوي او هره ورځ زرګونه کډوال بیرته هېواد ته ستنېږي. طالبانو بیا ویلي چې افغان کډوال باید د سیاسي لوبو قرباني نشي، ځکه هر افغان چې بهرني هېواد کې اوسېږي نو د کوربه هېواد قوانین مراعتوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.